بله خبره مې دا کوله چې له مور سره مشوره کول. مور چې کومه تا ته مشوره درکوي، له مور سره مشوره کول. زه دا وایم چې دغه زما مور چې ده د ټوله زندګي په کور کې، د پلار په کور کې هم په یوه خونه په یو سړی کې راتېره کړې. د دنیا معاملات نه دي ورته معلوم چې په دنیا کې څنګه زندګي کېږي، په دنیا کې څنګه ژوند کېږي. په دنیا کې ورور ټول منافقت دی، چل ول دی، دوکې دی. مور خو چې دا دی ده لکه ولي، لکه اولیا. د دې مشوره په دا منافقه زمانه کې نه چلیږي. بل دې په اکسفورډ یونیورسټي کې سبق نه دی ویل. په اکسفورډ یونیورسټي کې سبق ویلی دی، نو به موږ د دې مشوره ومنو. په الازهر یونیورسټي کې سبق نه دی ویلی چې دا یوه اسلامي یونیورسټي ده، نو چې دا مطلب په الازهر یونیورسټي کې سبق ویلی، دا به یو مشوره راکړي، د دنیا د حالاتو مطابق مشوره به درکړي. بل دا دی چې تقریبا په سلو کې 95 خواشي چې دي هغه لنګور سره بدي لري. لنګور سره ژوند نه دی سم. په سلو کې 95 خواشي چې دي هغه لنګور سره بدي لري، ژوند نه دی برابر. نو بیا چې په دغسې چې یو ځای ستا د کور والا سره بدي ده او بیا ته مشوره ورسره کوې، نو دا مشوره خیر ته ځي. نو بیا مور چې دغه نه مفتي ده، نه شیخ الحدیث ده، نه ورور نه قانون ویلی دی، نه پښتو ویلی ده، نه پښتونولي ویلی ده. بس په یو 200 پټه کوټه کې ژوند را تېر کړی دی. نو دغه دنیایي حالات، دنیایي معاملات چې دي په دې سر نه خلاصېږي. دغه زموږ مور پلار دواړه، یعنې دواړه چې دي مطلب دوی هغه پوهه نه لري، هغه دنیایي پوهه نه لري، هغه دنیایي علوم دوی ترلاسه کړي نه دي. دوی له دیوبنده نه دي فارغه، یعنې دوی مطلب له دیوبنده نه دي فارغه چې دوی یو دی مشوره درکړي چې ستا ژوند وساسي. نو دا خبرې مو کولې، دا د نن خبرې دي، سبا ته به بیا حال احوال کوو.